د امت بلاریتوب مونږ ولې لپام غورځولې د فکری جګړه کلکه مونږ ولې بس یوازې عسکري جګړه د امت بلاریتوب د کفارو هسې او د اسلامي نړۍ غفلت. نن له هر لوري د فتنو او فسادونو بازار ګرم دی. ځوانان مو په فکري او عقیدوي انحراف کې او پیغلې مو په بې حجابۍ او په حشي کې راګیر دي. مسلمانانو د اسلافو تاریخ او تګلاره هیره کړې او د ژوند په اجتماعي او انفرادي برخو کې د کفارو تقلید غوره کړی. نن مسلمانان ډیر دي خو په اسلام باندې د استقامت او عمل فیصدي ډیره کمه ده. هرې کورنۍ ته د معاصر الحاد او بېدیني بادونه ورسېدلي او په هره مسلمانه کورنۍ کې د غربي افکارو تورج پر مخ روان دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره رښتیا شوه چې په اخره زمانه کې به یو څوک ماښام مسلمان خو سهار به کافر وي، سهار به مسلمان ماښام ته به کافر وي. یو څوک به ویده وي خو له زړه څخه به یې په ناخبرۍ کې د زړه امانت ایمان پورته شوی وي. کفار څه چې مسلمانانو انسانیت وشرماوه. نیمه ورځ انسان وي او نیمه ورځ یې له ځانه سپی یا خنزیر جوړ کړی وي. له سړي سره د سړي واده، له ښځې سره د ښځې نکاح، له سپیو او نورو څارویو سره واده او له خپل ځانه سره واده، خو ورځ تر بلې عادي کیسه ګرځي. مسلمانانو په دنیا کې د انسان د پیدایښت مقصد له یاده ایستلی. د هومونیزم انسان پرستۍ عقیده یې خپله کړې. د خپل عیش او هوس لپاره د یوه مسلمان په صفت نه بلکې د انسان په صفت ژوند کوي او دنیوي ژوند ورته دومره مهم بلل شوی چې په بدل کې تر دین تیریږي. هره اسلامي ټولنه په کورني، مدني او سیاسي ژوند کې د فساد په لور روانه ده. د خلکو پخوانی خپلمنځي مینه او باور له منځه لاړ او په ځای بدبینیو او بدبختیو سر راپورته کړ. مسلمانانو د جاهلیت د زمانې ټول رواجونه را ژوندي کړل، لکه د وړو وړو خبرو په سر جنګونه او وژنې، ناروا مینې او عشق بازۍ، غلاوې او لوټمارۍ، فخر، تکبر، ظلم، استبداد، زورواکي، فحشي، عریاني، عیاشي، بدپالي او داسې نور. په مسلمانانو کې له دا ډول ناخوالو او فسادونو څخه په ګټه کفارو هم خپلو موخو ته د رسېدو فرصت ترلاسه کړ. مسلمانان له مختلفو لارو په ډول ډول بهانو باطلو ادیانو ته بلل کیږي. په اسلامي ټولنو کې دیني شعائر تر پښو لاندې کیږي او په اسلامي ارزښتونو ملنډې وهل کیږي. د ځوان نسل او مؤمنو خویندو بېلاریتوب او ګمراهۍ ته زیاته پاملرنه شوې ده او په دغه کار کې لوی لاس د غربي رسنیو دی. په مسلمانانو کې د والله او برا عقیده ورکه شوه او همدغه عقیده ته بلونکي په زندانونو کې پراته دي. په دین باندې ناپوهي زیاته شوه، دیني علم پورته شو او په نصابونو کې د اسلام دشمنانو لاسوهنه وکړه. په ښوونځیو، بازارونو، کارخانو او حکومتي ادارو کې د ښځو او نارینهو اختلاط، زناوي او دې ته ورته نور فسادونه عام شول. معیشت، تجارت او بانکي سیستمونه په سودي بڼه روان دي. کفارو په اسلامي نړۍ خپل هم فکره خلک واکمنان کړي او د همدغه واکمنانو په مرسته اسلامي نړۍ له مادي او معنوي لحاظه په لاس کې واخیسته. دغه لاسپوڅي واکمنان د الهي احکامو پر ځای وضعي قوانینو ته ډیر اهمیت ورکوي. د شرعي حدودو نفاذ د بشریت ضد عمل بولي او په ولسونو د رښتیني اسلام پر ځای منځلاري اسلام تطبیقوي. اسلامي مقدسات او سرحدات د کفارو تر ولکه لاندې دي. له مساجدو او دیني مراکزو څخه کلیساوي، سینماوي او موزیمونه جوړ شول. په مسلمانانو د ژوند کړۍ راتنګیږي. په حجاب، دیني زده کړو او اسلامي هویت جوړولو یې بندیزونه ولګول شول. قبله یې غصب ده، قرآن یې سوځل کیږي او په پیغمبر پسې یې کارتونونه جوړیږي او نشي کولی په ازاده توګه اسلامي احکام عملي کړي. بېدینه، رذیل او په فساد ککړ خلک د عزت خاوندان دي او مسلمان وګړي ژوندي په اورونو سوځل کیږي. زندانونه له مسلمانو میرمنو، ماشومانو او بوډاګانو څخه ډک دي. یو موټی او منسجمه اسلامي نړۍ تجزیه شوه. په متحدو مسلمانانو کې د کرکې او نفرت تخمونه وشیندل شول او د یو بل پر خلاف یې د مقاومت هڅې پیل کړې. د مسلمانانو په طبیعي زیرمو نړیوالو ښکېلاګرو قبضه لګولې ده. د خپل هیواد معیشت مسلمان وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي او پردي کفار میلیونران دي. ټوله کفري نړۍ د اسلامي امت پر خلاف یو لا شوې ده.
یوه وړه ټولۍ په رښتیني دین مستقیمه او ترې دفاع کوي، پاتې ټولې ډلې دین په دنیا پلوري او د دین په نامه خپل خواهشات پوره کوي. په 1966 میلادي کال کې د ندوة العلماء په مدرسه کې د وخت مشهور او نامتو مفکر مولانا سید ابوالحسن علي ندوي رحمه الله تعالی یوې غونډې ته په وینا کې داسې وویل: زه په پوره همت سره ویلی شم چې که نن امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک او امام احمد رحمه الله تعالی ژوندي وای نو د علم فقه تدوین به یې پرېښی وای او د معاصرو فتنو او د بېدینو سره به یې مقابله شروع کړې وای. نن ابو عبیده او خالد بن ولید رضی الله عنهما د ویلو توان نه لري، خو د حال په ژبه وایي: ای مسلمانانو، موږ په خپل ژوند کې یوه لحظه د الله جل جلاله د دین د نفاذ لپاره نه د سپمولې. موږ نن دنیا ته نشو راتلی او دا دروند کار د فتنو او الحاد سره مقابله ستاسو پر اوږو پروت دی. نو مسلمانانو اتفاق اختیار کړئ او د معاصرو فتنو، الحاد او باطلو ادیانو په وړاندې ښه مقابله وکړئ. الله تعالی دې په موږ کې د خپل دین د دفاع او خپراوي جرأت او د باطل په وړاندې د مبارزې روحیه پیدا کړي. لیکوال حسان مجاهد، ویاند محسن احسان، نشر فکري جوړښت. حل بنشي زمونږ مشکلات په نظامي جګړه، حل بنشي زمونږ مشکلات په نظامي جګړه. مونږ ولې له پامه غورځولې د فکري جګړه، کلکه مو نیولې بس یوازې عسکري جګړه، کلکه مو نیولې بس یوازې عسکري جګړه.